ایکسپریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ مهمو خبرونو ته د هلوای پاکستان باید په افغانستان کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. پاکستان لا هم نه غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. د هل نشریه په خپل یو مقاله کې ویلي چې پاکستان د ځان د ساتلو او د خپل سیال هند د ویرولو لپاره له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې ده او لا هم ادامه ورکوي. سرچینه کاږي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا نړیوالو ته لکه لمر داسې روښانه ده. د هل نشریې ویلي نړیوال باید په افغانستان کې تر څو مخکې پاکستان د نیابتي جګړو او وسلوالو ډلو له ملاتړ راوګرځوي. سرچینه کاږي په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پاللو له امله په خپله پاکستان هم زیانمن شوی او په ځلونو یې له خپل سیال هیواد هند وروسته پاتې شوی دی. په مطلب کې راځي چې په افغانستان کې هم د پاکستان دغه نیابتي جګړه د شاوخوا 2500 امریکایي عسکرو او 140,000 افغانانو ژوند اخیستی دی او د خونړۍ جګړه باید نوره پای ته ورسول شي. بهرنیو چارو وزارت وایي د اسیا زړه په راتلونکي کنفرانس کې ډیر تمرکز پر سوله دی. په تاجکستان کې به د افغانستان په اړه د اسیا زړه په کنفرانس کې پر سوله او بین الافغاني مذاکراتو ډیر تمرکز کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسیا زړه استانبول بهیر غونډه د ازل په تاجکستان کې جوړیږي چې دغه بهیر ګډونوال به پر بیلو مسایلو خبرې وکړي خو تر ټولو ډیر تمرکز به پر افغان سوله او بین الافغاني مذاکراتو وي. په دغه غونډه کې د ناټو او شاوخوا 12 نورو نړیوالو سازمانونو هم استازي ګډون کوي. ترڅنګ به ولسمشر غني او دغه تاجک سیال امام علي رحمان هم دغه کنفرانس ته وینا وکړي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه د راتلونکي دوشنبه او سهشنبه په ورځو جوړیږي. د اسیا زړه استانبول بهیر د کنفرانسونو سلسله ده چې د لومړي ځل لپاره په ترکیه کې د افغانستان په اړه پیل شوه او له هغې مهاله بیا تر ننه هر کال جوړیږي او د افغانستان اړوند مهم مسایل پکې تر بحث لاندې وي. دفاع وزارت وایي الیپور او وسلوالې ترهګردي پر وړاندې عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په بیسود ولسوالۍ کې د عبدالغني الیپور پر وړاندې د عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. وایي چې الیپور او وسلوالې ترهګردي د ملي دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د دوشنبه په ورځ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ویل هر هغه ډله چې د دولت پر وړاندې ودرېږي او ګډوډي رامنځته کړي ترهګردي او باید له منځه ولاړه شي. ښاغلي زیا زیاته کړه زموږ عملیات چې په بیسودو کې پیل شوي اوس هم دوام لري. زموږ عملیات د هغه ډلې پر وړاندې دي چې په بیسودو ولسوالۍ کې زموږ هلیکوپټر رانسکوره کړی. ملکي کسان ځوروي او لارې یې تړلې دي. هغوی ترهګردي او پر وړاندې عملیات دوام لري. ښاغلی زیا وایي افغان امنیتي ځواکونه په بیسودو ولسوالۍ کې اړمنو کسانو ته خوراکي توکي هم ویشي چې دا لړۍ دوام لري. د ملي دفاع د سرپرست وزیر په وینا هغه کورونه او مارکیټونه چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ویجاړ شوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د بیا رغونې لپاره کار کوي او د سیمو خلک له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خوښ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي حمیده اکبري ویلي چې الیپور ویره خپرونکی نه دی بلکې هڅه کوي له خپلو خلکو دفاع وکړي. هممهاله د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو پر وړاندې جدي غبرګون ښودلی او په هوایي بریدونو کې خلکو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي. د بیسودو ولسوالۍ یو قومي مشر باقر سعیر ازادۍ راډیو ته وویل د دفاعي او امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 3-4 هوټلونه 5-6 دوکانونه او د استوګنو څو کورونه چې له ښاغلي الیپور سره هیڅ تړاو نه درلود وران شوي دي. د خلکو سره ډیر ناسم چلند شوی او ان د ټولو معیارونو خلاف د شپې د دوی کورونو ته ننوتې او تلاشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په بیسود کې د دوی هلیکوپټرې تر رانسکورولو وروسته چې 9 تنه پکې ووژل شول او د دفاع وزارت دا کار د الیپور د وسلوالو وګڼلو. په دې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت الیپور غیر مسؤل وسلوال ګڼي. ویلي دي چې د نوموړي د کسان پر وړاندې به عملیات 12 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست یاسین زیا ویلي الیپور لا هم نه دی نیول شوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د نوموړي او کسانو د نیولو لپاره یې هڅې کوي. ډاکټر عبدالله وایي تمه ده چې د ترکیې کنفرانس د افغان سولې لپاره ګټور وي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی خو سره له دې هم تمه شته چې د ترکیې کنفرانس له بین الافغاني مذاکراتو سره رغنده مرسته وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله په فرانسه کې د فرانس پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ویلي چې د مسکو غونډې په ټپه ولاړو مذاکراتو کې تحرک راوست. همداسې د ترکیې له غونډې هم تمه کېږي چې د سولې لپاره ګټوره تمامه شي. نوموړي ویلي د دغه غونډې بریا د دواړو لورو په نیت او ښه پلان پورې اړه لري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد د سیمو هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. رویټرز اژانس ویلي چې خلیلزاد ترکیې ته تللی او تمه ده نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې خلیلزاد به په دې سفر کې د سیمو له هیوادونو وغواړي چې ښکېل اړخونه سولې ته وهڅوي. پکتیا کې نامعلومو وسلوالو څارنواله عتیق الله دولتزی وواژه. د پکتیا د استناب څارنواله یو څارنوال عتیق الله دولتزی تېر ماښام په وسلوال برید کې ووژل شو. د پکتیا د ولي بیان د عبدالرحمن منګله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه په ګردیزکار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا شوې ده. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د دفاع وزارت له سرفرست جنرال یاسین زیا سره لیدلي دي. د دانش د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د بهسودي ولسوالۍ پر موضوع هم خبرې اترې شوې دي. سرچینه کاږي یاسین زیا دانش ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي ځواکونه په بهسودو کې خپل عملیات په ډېر احتیاط مخ ته وړي او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې په خپل سري ډول د خلکو کورونه نه تلاشي کوي. د ویلو ده چې دفاع وزارت په بهسودي ولسوالۍ کې د غیر مسؤل وسلوال علیپور پر وړاندې عملیات پیل کړي دي چې په کابل کې د یو شمېر سیاسي مشرانو ملاتړ له ځان سره لري. او د ترکیې غونډې ته د افغان چارواکو چمتووالی محب وایي له تازه طرحې سره ورځو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغان سولې په اړه د ترکیې کنفرانس ته چمتووالی روان دی او اوس کنفرانس ته په اجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډه امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولو طرحې سره شریکېږي او یوه طرحه به ورنه جوړېږي. محب زیاته کړه که د جمهوریت په استازولۍ د ملي مصالحې عالی شورا مذاکراتي پلاوی او یا هم د دولت استازي خبرې کوي ټوله یوه خبره ده. هر شی چې وړاندې کیږي هغه به د ټولو په استازولۍ وړاندې کیږي. که مختلفه طرحې وړاندې کیږي وړاندې له دې چې طالبانو ته مخکې شي به د خیل کې به یو ځل په دې بحث کیږي او یوه طرحه به ورنه جوړېږي. لیدونکو دا د دې سټلانډو مهم خبرونه چې مو اورېدل تر بیا ښې چارې لویه له مو مل